بسم الله الرحمن الرحیم راځو ور پروګرام ته او نن موږ تاسو په دې کې وایو چې پرونم هم لکه چې فعل ختم نن راځو هم ته پرې کې راځو لیکل کوم بیا د پیراګراف ماف کې انتخاب ک لیکل بول کوي نه کنه اټالیک کا انډرلاین دلته به ډولونه لري دوه کې د خوښ نشو کبي خینه غواړي خدا به انتخاب کینن یا کدو کې د خودونه نه کې د خوښ نشو مور انډرلاین ته بلار شي نو فونټ سیکشن د درې ورډ راوړي دلته بلار شي دغه کې وګورئ انډرلاینز دغه دي به خیر دي چې کومه د خوښ هغه باندې به کلیک کې او کې به کې انسټال ته بوامري کني دې دې درته بدلول شي بیا راځو سټرایک تر مخکې موږ تاسو ویلو پاسر لاین پر راواله اچ دوه بم چې لیکه یادم وکنه نو سبسکرایب بٹن چې کومه دغه فعال ک دوه لیکه درته غیر فعال کوا دي لیکل دي شروع شو بیا د کچته توان دي لیکه په ایکس باندې څه شي باندې نو سپر سکرپټ بٹن باندې فعال ک دوه درې چې هر یو شی دي لیکه بیا د غیر فعال کا ورډ کس دکای د دې افیس پروګرامونو اول پروګرام ده نو مختبه تقریبا 50% د څه چې دا بټنې د افیس په هر پروګرام کې تکراریږي او په هر کې تاسو زده دي نو راځو مخته ور ډېر مهم دا خو تفصیل خو دقیق زده کوي خټه زده کوي ایکسل باندې تاسو نه پاور پوینټ تاسو نه اوټلوک ته کله هغه باندې تاسو نه ایکسس ته چلاره هغه باندې تاسو نه خدا خزده کوي دا اپشن چې کومه تاسو دلته وایي د په پروګرام کې ست نو دنه پس راځو د لیکلو چې کوم دا خدام انتخاب کړیو نو د زومینګ برته کم دې فونټ بدل کا مختلف فونټونه دي چې هر یو تاسو خو هغه باندې وکلیک کی سایز کم کا یا زیات کا خدمت که تاسو وګورئ د بل یې د سرم زیاتېږي کمیږي خود دلته فکر ته کوئ دا وړه باندې کمیږي سایز 14 دي په غټ باندې کلیک کم 14 دي دلته 14 او 14 مطلب د لیست مطابق د کومې زیاتې سایز کله 15 سایز ورکوم بیا دغه پر بل ته کلیک کړه په انتخاب کې دغه ځای بولی کې 15 انټر وکړئ بل طریقه شارټ کټ هم شته کیبورډ خلاصوم کنټرول دا ده صحیح ده دا هم ده اگر دا قاوس ته دا قاوس د سره چې کنټرول ونی چې دا بٹن یو فونټ سایز زیاتې دا کوي کومي ګورې ته ذکر ته کوم کنټرول نسم ګورې ته شپاره سوال ستل ستنس کپ سی ویني سم دسي یو څو یو شته ورسید ته چې برته کوم یو پورې کومي ته چې برته د 15 باندې پریک لدينا پس د انګلیسي لیکلو اصول دي د جملې اول توري باید پغټوي نو ټول باید پورې دا باید ډیفالت کې انتخاب دي زنه سنټنس کیس مطلب کې لوور کیس ټول په وړو تور ولیک اپر کیس ټول په غټو تور کیپټلایز ایچ ورډ د هر لغت اول تورې په غټو وګورئ بل څه د دې کې ټاګل کیس چې کوم دا دې دا وظیفه ده چې کوم تورې په وړو لیکلي دي هغه په غټو ولیکه کوم چې په غټو لیکلي هغه په وړو برعکس کې سرچ پکې د دې شارټ کټ هم څه په کې اپشن درې دي دلته پنځه دي شیفټ وونی سي F3 بٹن F3 شیفټ باندې دی ولې F3 سره سنټنس کیس اپر کیس لوور کیس برته سنټنس کیس دلته درې اپشن دي بل راځم د تاسو دې بٹن تر راځم لیکل د رنگ ورکه بیا په دغه کې تاسو کولای شئ ګریډینټ سټایل انتخاب کړئ یا په دغه رنگونو کې د خوښ نشو نو لاشه د کټګوري سټایل د کار کوو د طرف ته اختیارونه کې د طرف ته رڼا د کې د طرف نه چې ګروپ ته بل کړی هغه ته اختیار د طرف ته په کې نور باندې کلیک چې کې منځ کې تیار دی چې کې یو طرف ته چې بل طرف ته دغه ډیزاینر چې ویل دی بدلیږي ګریډینټ نه کوم ځای نه له ډیزاین بل څه په دې کې ډېر رنگونو کې د خوښ نشو د ډېرو کې مور کلرز ته بلار شي دلته کلیک وکړئ اوس نه رنگ دغه ده نوې رنگ دغه ده کرنٹ نیو کرنٹ موجوده او نیو نوې کله کې د خوښ نشي کسٹم باندې کلیک کړم دې کې نه کمه کا یې زیاته کا
چې څه رقم رنګ دی جوړاونه زه به سره ته لاړ شم بیخي جګري ده ته هم چې لږې رڼا که تقریبا ورته مې سره انتخاب کړه ښه دلته په خپله د RGB رنګونه کې HSL هیو سچورایزیشن او یو بل هم ده دا مو سره کمیږي زیاتېږي دغه ځای نه په خپله خو اکثر رنګونه RGB ریډ ګرین بلو نه جوړېږي دې کې تاسو کولی شئ ګوره هغه په حرکت کوي په خپله فکر هم ده که نه نقطه روانه ده په خپله یو رنګ جوړېږي او کې که دغه رنګ ته اوړي د دې نه پس چپټر کې مهمه نقطې دي هغه څه رقم نښه کوي د هغه لپاره به ته راشې هایلایټ کلر ته ټیکسټ هایلایټ کلر کې به رنګ ورته انتخاب کې مارکر دې راواخیسته دا مهمه نقطه ده دغه ده دغه ده دغه ده موږ تاسې هغه هایلایټر استعمالوو که نه مارکر که په ورډ پروګرام کې چپټر د سره یې دغسې په نښه کولی شي ښه په اساني سره او که نه غواړې نو کلر او بیا راواخله انتخاب کړی کنټرول پلس A او دې ځای نه نو کلر تر ختم شي ووس راځو موږ او تاسې دې ته چې که دلته د لیکنې یو ښکلی ډیزاین جوړو کنټرول B بولډ یې کړه ورته سایز یې هم زیات کړه او له دې ځای نه ښه ښکلی ډیزاین ورته انتخاب کړه ته هم چې دا صحیح ده په دې کې بیا ته کولی شي د دې آوټلاین ګیر چاپېره چې کوم لاین دی دغه رنګ بدل کړي ګوره شین شه سور څه رقم سټایل چې ته ورته انتخابوې نو ورته هم چې دا صحیح ده بیا دې ډبلوالی ویل څومره وي رنګونه بس په هماغه د مور کلرز باندې که کلک هغه رنګونه بیا راوړي نو کلر بیخي د آوټلاین لري دی خو ډبلوالی دې څومره وي چې بد نه ښکاري داسې یو انتخاب د هغه نه وروسته بل څه په دې کې کولی شي آوټلاین سټایل هم بدل کړي ډیش سټایل ته مختلف سټایلونه دي ورته هم چې همدغه صحیح ده شیډ او سوری ولري که نه ده لیکل فکر هم دلته هغه عین ته ګورئ انه طرف ته سوری باندې سوری یو څنګ ته بل څنګ ته یا مثال دغسې ته هم چې دا صحیح ده له دې نه بغیر په دې کې ریفلیکشن انعکاس وکړي که نه لکه اوبو ته سړی څه ودرېږي لرې وي نږدې وي ډېر ښکاري لږ ښکاري هغه به هم خپل ورته انتخاب کړي چې هر یو د خوښو د دې نه پس چې کوم ده په دې کې ګلو ځلا ده ځلا دې په کوم رنګ کې وکړي معلومېږي هلته که نه او سره نمبر سټایلز لپاره به دلته لږ عددونه ولیکم فرض کړه ما شمېره ولیکله 0 اوه اویا درې دېرش دوه څلوېښت درې سوه څلور and 078888912 ښه دې نه لږ زه سایز زیاتومه که چې تاسو ته لږ ښه وښکاري بیا به لاړ شئ دې ځای نه نمبر سټایلز ته دلته به دغه سټایل ته ویل ته وګورئ یا دغه یو باندې کلیک کوئ فکر هم ده و دلته غټ غټ دي د دوه پکې واړه دي دا سټایل ده او د زیرو ژبه لکای لیکل شوي دلته بیا اووه کته لیکل شوي اته نه داسې لیکل شوي دا سټایل دې ورکړی دی ځای نه راځو ښه بل د په دې کې لیګیچن سټایل دا په عادي لیکلو باندې اپلای کېږي ګورئ تاسو دلته ورته خو ځینې فونټونو باندې کار نه کوي زه به ورته انتخاب کړم دوی وایي چې کله دا تاسې په اپلای کوئ بیا لوستلو کې اساني وي د انټرنیټ کې ما سرچ چې وکړم الله چې ته دا سټایل ورکوو ضرورت یې څه ده اړتیا یې څه ده دا لیکلي چې لوستلو کې اساني وي ګورو چې څنګه لوستلو کې اساني راولي فرض کړئ ما دا ورته انتخاب کړ هلته فکر ده سټایل مطلب دا سین ساکن ده که فکر وکړي په سټایل کې که نه سټایل سین زر زیر نه لري حرکت نه لري چارټ خو نه پوهېږم چې دا ولې یو ځای کړی ده پکچر او میچ CH مطلب دا یو باسي غږ نو بس دوی بیا خپله ښه به پوهېږي نو دغه سټایل لګیچز نه ورکول کړي دې نه پس یو بل ډېر خوندور ده کې دا غټ شي ده همدغه پیراګراف بیا ورته انتخابوم ورته هم چې لاړه شي اوس ته سټایلسټ اکسټ په اپلای کړه هلته لږ تغیرات راځي خو په دې فانټ کې ښه کار نه کوي جي ته وګورئ جي بدل شي که نه دلته اوس ګورئ زه فانټ بدلومه
په ځینو فونټونو باندې به ډېر ښه کار کوي. دلته یو ده زه اکثر وخت ورکو ته په نښه کړم معلوم کې هېر څه نه سیکې ذره کچې دا والا دا ورته وګورئ دا خو لکه چې فونټ دغسې ده. زه ځمه سیکې دا کامک سینس څه شي ده دلته ده دا چیرې لاړه که به ډیلیټ کړی مې نه یې زه هم فعال نه یم. دغه ده دې کې در بیا لکه تر لرې شم زه به بیا ورشم. دې کې دا ټیټه فکر ده دا ډیټه فکر ده د لکۍ غوندې ورکړه بس دغه سټایل ورکوي نو د ډبلیو دلته وګورئ په هر یو فونټ باندې د دې دا سټایل بدلیږي. یعنې دا کې تاسو دا لیکل ګورئ دا د سټایلسټک سیټس نه یو هغه په اپلای کړی دا سیټ مې څنګه په اپلای کې ټولې غټو تور ته واړول دا هم د دې سټایل وجه نه ځینې فونټونو کې کېدای شي وانه بل فونټ ته کې بدل کړي نو دغه چې کوم سټایل ده دا له دې ځای نه په اپلای کېږي. ښه مطلب ځای مې ترښودلو تاسو چې کلیک کې کوئ کار به کوئ مختلف فونټونو باندې مختلف کار کوي مختلف ډول. له دې نه پس که دغه آپشن خو موږ تاسې ټول وویلې ښه دې لیکلو ته ما ډېر سټایل ورکړی دغو ته ډېر کار مې پوه کړ غواړم چې په یو دې نه دا سټایلونه باندې ټول ختم شي. دا بټن ده کلیر فارمیټینګ کلیر آل فارمیټینګ دې لیکلو سټایل ته والا کني که په دې ډول مې ریکال رنګ تور کا بیا دغه ځای نه ما شروع کړی بولډ ایټالیک انډرلاین داسې پسې تلم ډېر زیات کار مې وکړ بېرته بیا په شا تګ کوې که نه لکه ریورس ګیر دی چې واچې زه رایم د خوست نه ګردې سره رسېدلی یم بېرته خوست ته پسې تلم که نه ډېر وخت نیو نو دا لنډه طریقه ده جمع لنډه طریقه ضرب ده د فارمیټینګ لنډه طریقه کلیر آل فارمیټینګ ده. له دې نه بغیر راځو کټ کاپي پیسټ موږ تاسې ویل زه انډو کومه د دې لپاره انډو کومه چې دې باندې موږ تاسې اوس کار کوو انتخاب کا هماغه رقم د کټ کړل دې ځای نه به لرې شي بل ځای ته دلته یې پیسټ انډو بله به دې کې کاپي نقل ترې واخله او کوزم دلته پیسټ کړه خو پیسټ په څو ډوله ده هوبهو هماغه رقم یې پیسټ کړه یا داسې کار وکړه بولډ ایټالیک انډرلاین بریک ده نور ټول تر لرې کړه بل دب کې پکچر د عکس په شکل یې پیسټ کړه فکر هم دې کې اوس منځ کې نه کلي کېږي. له دې نه بغیر یو بل هم دب کې عادي لیکلو په سټایل کې په دې کې هم پیسپیشل شته خو هغه ته ورتګ نه مخکې دغه برش درته وایم هغه موږ تاسې ویلی ده نوي چې نسته کې داسې خاص غواړي چې دغه سټایل دې لیکلو باندې اپلای کړي دې باندې ډېره خواري کړې دې کې به کلیک کې برش به راواخلي برش څه وظیفه ده څه رقم رنګ کې ښکته کې هغسې رنګ به کوي. اوس موږ دغه برش چې کوم ده په دغه سټایل باندې ککړ کړ اوس چې څومره لیکل ته انتخابي برش ښکاري که نه دا به ټول دغه سټایل ته وویل هوبهو دغه رقم دلته راشي ما دې باندې ډیزاین مې دې ته ورکړی ده فارمیټینګ سایز ته وګورئ سټایل ته وګورئ ټول په یو هلته ما ډېر کار په کړی په هغه باندې او که عادي لیکلو ته ورته کلیک کړي بیا دغه برش ده نو بیا یې پسې راواخله ورته دا لیکل اوس دغه سټایل ته وروړه نو ډېر غټ سهولت جوړوي دغه هم. له دې نه بغیر اوس راځو موږ او تاسې پیس سپیشل ته سټ ډیفالټ پیس ته اول ځم سپیشل نه مخکې ډیفالټ پیس چې کوم ده په دې کې چې کله موږ او تاسې ډیفالټ پیس د دې بټن لپاره ده ګل دا لیکل چې دلته ځای نه کاپي کړم چېرته که پیسټ کومه دغه رقم راته پیسټ کېږي که چېرته دې بټن باندې کلیک کړم خو که یې چې نه دې ته دغه اول یو آپشن انتخاب وي همیشه تل همدغه وي د کمپنۍ نه که غواړې چې دغه دې نه دا د دې پاس بټن وظیفه دې دا د پیکچر وي دې لپاره به دې پیس سپیشل ته دغه ته سټیز ډیفالټ پیس ته به لاړ شي ورډ آپشن یې راخلاصېږي دلته به دې پیسټ آپشن هم کې پیدا کړي ګوره ایډوانس ته موږ تاسې آپشنو ته لاړو پرون دې باندې خبر ته کړې دې کې پیدا کړي بدل به یې کړي خو بدلولو اړتیا یې ځکه نشته چې همیشه موږ هماغه رقم لیکل غواړو هر وخت چې څه رقم چا لیکلي وي هغسې یې غواړو که ساده لیکلو سټایل ته اړی یا بل پکچر وغیره یې غواړي صرف دغه ځای کې به لږ تکلیف وکړي دې طرف ته به کلیک
نو ځان ته بهر وخت ستونزه نه مبکې خلاصي. بل څه په دې کې پی سپیشل ده. پی سپیشل چې کوم دا ماغه رقم د کنټرول پلس ا کنټرول انتخاب کا کنټرول پلس سی کاپی کا کنټرول پلس ان نو اخلاص کول دلته پیسټ کوما خو پی سپیشل ده. دا عادي پیسټ د په څو ډول د مایکروسافټ ورډ ډاکومېنټ آبجیکټ په شکل راوړل اوکې کا په دې کې منځ کې نه کلیک کیږي. ګور آبجیکټ کې لګ ستونزې راغلي کنه. بیا بل د کې ورډ پیډ لیکلو په سټایل کې راوړل. نوټ پیډ لیکلو په سټایل ګور نوټ پیډ لیکلو په سټایل کې نوټ پیډ کې رنګ لیکل نه وکړه یو ټول سټایل لري. ان فارمیټډ ټیکسټ چې دا نوټ پیډ لیکلو سټایل دا هم په دې ډول ده. دلته براشه بل کې پکچر عکس پر رقم انټرنیټ لیکلو په سټایل کې یا جن نور لیکل هم دې کې حضور ته ما چې ښه کله آبجیکټ انتخاب کې ډسپلی آیکن مخکې کار وکړي آیکن په شکل ښکاری او کې کدلته د ډبل کلیک کې بیا راخلاصيږي په یو بل فایل کې ورډ پروګرام کې برته ته راخلاصيږي. یا کولای شي ته لاسي پیسټ لینک ته اړیکه جوړه کا اوکې ووس چې ته الته شکار کې د ډاکومېنټو دی نه ډاکومېنټ 1 ته ځم دلته چې تاسو لیکل کې الته بخبره تغیرات کیږي تیار شي د لیکل. اوس لاړ شالته څه لینک هم نه جوړ کړم کوم ډیر کته کلیک کړیو دا زبیل سره کوم څنګه کارونه کنټرول پلس ا کنټرول پلس سی او ته ما چې لاړ شاد ویم ورډ ته دلته پیسټ لینک کله د لیکل راغله اوس زما درته اول ته او دلته لږ لیکل نور کوم. اوس دمه دویم ته ګوره بخپل راغله دا هم دغه مخکې ویلې چې په ورډ پیډ کې کده په ورډ کې خامخا کیږي صحیح ده. خو کله کله کار پرې هو دي کنه لکه پرون تاسو مثال درکړیو د سپیشل سیټینګ چې له اپشن نه ګډوډ کړیو کنه به بلین کار نه کوي. پرون دا خبر تاسو ته کړی و چې ما زه خپل خامخ شم شاګردان دا واسه کار کړی وری ما سره به کار نه کاو. لدینه بغیر راځو کلیپ بورډ ته دغه کلیپ بورډ دغه سیکشن نوم ده خو د ډایلاګ باکس لانچر باندې کلیک کې صرف په دغه کې دا راغلی چې دغه یو رقم ته سټایل راغلی کیږي. دلته فرض د کوم لیکل د انتخاب کړه کاپی دې کړه هغه لیکل چې ته چې ماته ډېر اړتیا پیږي بیا پیسټ کو دا په اول مخ دې فرض کړه کاپی بیا دې نور د انتخاب کړه هغه دې کاپی کړه بیا نور مطلب دغه لیکل ته ډېر استعمال شي پیسټ کې کته لا چې څول مخ ته ورسېدل دلته د فرض کا پاس لیکل ته اړتیا شوله په سلام مخ کې ولاري اول مخ لیکل ته اړتیا شوله. نو یو طریقه خو د سیم کې درته تطلع وایته اول وخت لاړ شي ولته کاپی کې بیا راځي ته پیسټ کړي خو که مخ کې د لګ بیا کړه نه راستي یو وړ د کاپی کړي کلیپ بورډ ته تیار کړل دا صرف دلته کلیک وکړه چې هر ځای کې اړتیا والته کلیک کړه او کلیک نو په خپل هغه کاپی نه خلاص ډایرکټ ته پیسټ کیږي. کله باندې کلیک ټول پیسټ کیږي ځکه چې ما ټول یو انتخاب کړل چې کاپی مې کړل او کله ټول پیسټ کا او کلیر کړه دا لیست کلیر کا خو کلیر کول نو مخکې تاسو زوخه کو د افیس هر یو پروګرام را خلاص کې په ټولو کې دا غستا کلیپ بورډ ګورز نو سلاید انسرټ کوم د مارتیا شو لیکلو ته کلیپ بورډ باندې کلیک کوم هغه لیکل دی کې کنه اکسل ته کلاشم په دې ډول چې هر یو پروګرام ته لري کلیپ بورډ د ټولو مشترک ده. د یو الماری ده د لوخ الماری کلیپ بورډ ته یې کنه کڅو ته کپ بورډ دا نو دا بورډ چې کومه د تخته ده چې د ټولو دغه الماری چې د ټولو شریکه ده چې کله د تا اړتیا شوله نو ته استعمالولی چې هر پروګرام چې لا چې هر یو پروګرام د افیس سی ډي چې کله ته انسټال کې هر انسټال کې هر یو دغه لري نو دغه نه ډایرکټ دی باندې کلیک کوه الته پیسټ کیږي کلیک کوه پیسټ کیږي دا ګورم ورډ کې کاپی کړیو ډایرکټ اوس دلته کار کوي یو اسانتیا راوستلې ده. لدینه بغیر راځو برته دې کې خو بیا ورسته کار کوو که کلیر کړئ دا ته صفا کړه الماری هم صفا کړله په اوبو مونځله خبره خلاصه شوه. ښه اوس راځو بس دغه خبره لرې کړه نور بیا بله ورځ ووایو امام علیه استناست